أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو محترمو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن چې زه تاسو ته کوم وظیفه ښیم دا د قرآن کریم 2 آیاتونه دي د سورة طلاق د 2م آیات لږه حصه او پوره 3م آیات. دا د څه دپاره دي؟ دا د هر حاجت دپاره دي که چاته څه مشکل یا څه پریشاني پیښه شي، یو داسې کاري چې د ده بلکل څه لار نه ویني چې دا کار به څنګه کیږي، دا به بلکل ونه شي، ده ته هر یو کار ناممکنه ښکاره شي، نو هغه دپاره دا وظیفه ده، دا په هفته کې صرف 3 ځل کیږي. خو دا د هغه غټو غټو کارونو دپاره ده چې یو سړی ډېر سخت پساو شي، هر طرف ته توره تیاره شي او دا وایي چې زه به اوس څه کومه، نو د هغې دپاره دا وظیفه کول سره د یقینه سره د عقیدې او بار بار دا تجربه شده شوې یم. دا که په چا باندې هر څومره قرض وي یا په هر چا باندې څه کیسونه وي یا پې څوک داسې ظلم کوي یا په بعضې وخت کې څه خبره کې ګیر شي یا بېروزګاري پرې راشي، نو مقصد دا دی چې د هر حاجت دپاره چې څومره سخت نه سخت حاجت وي او بیخي بله لار نه وي، نو د هغې دپاره دا 3 ورځې په هفته کې کول دي. نو د چهارشنبې په ورځ د زیارت او د جمعې، بود جمعرات جمعه طریقه کار به یې درته وښیم او دې طریقه باندې به کوئ. که چېرته په دې اول 3 ورځو کې تاسو وکړئ انشاءالله العزیز چې له اول د 3 ورځو کې به الله څه لار وباسي، او که چېرته د اولو 3 ورځو کې ونه شو نو بیا دې روانه بود جمعرات جمعه چې کوم دی چهارشنبه پنجشنبه جمعه بیا دې وکړي، او که دغه رنګې 2م کې ونه شو نو 3م پر به الله رب العزت لازم وکړي. نو دا به کوئ په کومه طریقه باندې، دا چې تاسو ته کومه طریقه وښیم په هماغه طریقه باندې به یې کوئ. د ټولو نه اول چې کوم دی د ګناهونو نه به توبه وباسئ چې دې نه پس به زه ګناه نه کوم، او په تېرو ګناهونو به د الله نه معافي وغواړئ. ډېره اسانه وظیفه ده. دس چل به وکړئ د ماښام د لمونځ نه پس به قرآن شریف راوالی 28مه سپاره کې سورة طلاق دی او د هغې د 2م حصه د 2م آیات لږه حصه ده او د 3م آیات ټول آیات دی لکل شیء قدره پورې. نو دا آیات داسې دی چې ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن يتوکل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ترجمه دا د څوک چې د الله نه یریږي نو الله رب العزت هغه دپاره د هغه د مصیبتونو نه د تکلیفونو نه د مشکلاتو نه د وتلو دپاره هغه له څه لار ورکوي او رزق وله ورکوي، د هغه ځای نه وله رزق ورکوي چې د هغه طرف نه د ګمان هم نه، او څوک چې په الله باندې توکل کوي نو الله هغه دپاره کافي دی. ان الله بالغ امره، او الله رب العزت چې کوم دی سر ته رسونکی کوونکی د خپلو کارونو دی. قد جعل الله لكل شیء قدره، بېشکه الله رب العزت د هر شي دپاره یو اندازه مقرر کړې ده. نو دا به د ماښام لمونځ نه پس به کینی په مغه مسله باندې 3 ځل به درود شریف وی، بیا به 114 ځل دا آیت وی او بیا به 3 ځل درود شریف وی. نو دا ترجمه مې ځکه تاسو ته وښوده چې دا ترجمه به ذهن کې کیدی، او چې کله دا وظیفه کوئ نو خپله مسله او د دې آیات دا ترجمه به دا ستاسو په ذهن کې وي. نو انشاءالله العزیز الله رب العزت به چې هر څومره غټ کار وي، هر قسم بس هر سړی چې کوم دی اورېدونکی د هر چا خپلې خپلې مسلې دي، خدا په هغه صورت کې دی چې اوس بیخي سړي باندې توره شپه شي او وایي چې بیخي د دې کار نه د وتلو څه لار خو نشته، دا به څنګه وځم. نو الله رب العزت په دې آیات قرآن کې په دې آیات کریمه کې فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا، څوک چې د الله نه یریږي نو هغه دپاره لار جوړوي د وتو د مصیبتونو نه. نو د دې دپاره تقوا ده، لاول چې کوم دی توبه ایستل او په تېرو ګناهونو د الله نه معافي غوښتل دي، او دا وکړئ انشاءالله العزیز الله رب العزت به ستاسو چې کوم حاجت وي کومه مسله وي الله به هغه حل کړي. د بلې وظیفې پورې اجازه غواړم د الله په امان.